یو ځوان چې د هندوستان د وړوکي ښار په کوڅو کې به اخبار خرڅول، اسمان کې جاسته ګوري او اسمان ته د تللو خوبونه ګوري. یو څو لسیزې وروسته همدغه ځوان د هندوستان سره په اولې سپوږمکۍ فضا ته لیږلو کې کومک کوي، د هند لپاره قوي میزایل جوړوي او بالاخره د هند رئیس جمهور کیږي. دا د عبدالکلام کیسه ده، د هغه سړي ژوند چې موږ ته دا درس راکو چې هیڅ هدف هم لوی نه دی او هیڅ کوشش هم سخت نه دی، خو که چېرته موږ د ترسره کولو جرأت او زړورتیا ولرو. عبدالکلام چې په 1931 کال د هند په تمیلناډو کې پیدا شوی و، پلار یو کشتۍ چلوونکی و، کورنۍ مالداره نه وه، نو هغه مجبور شو چې اخبار خرڅ کړي تر څو د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. خو د هغه اقتصادي مشکلاتو هغه له درس نه منع نه کړو او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړه. هغه د ځوانۍ څخه د ریاضي او ساینس سره ډېره علاقه لرله او د ډېر وړوکوالي څخه اجازونه او پروازونه خوښېدل. هغه ډېر زحمت ویستو او بالاخره د مدرس انسټیټیوټ ته کامیاب شو، چېرته چې هغه فضایي انجینري شروع کړه. د خپلو زده کړو د پوره کولو وروسته عبدالکلام د هند فضا دفاعي پروګرام سره یوځای شو تر څو خپل هیواد د ټکنالوژۍ په لحاظ سره په ځان بسیا کړي. په 1980 کلونو کې چې کله عبدالکلام د هند فضایي پروژو باندې کار کولو، نو عبدالکلام د هند لپاره په اول سپوږمکۍ جوړولو کې ډېره مهمه برخه واخیسته، چې وروسته بیا په 1980 کال کې هغه سپوږمکۍ کامیابه شوه. وروسته بیا هغه د هند د بالستیکي میزایل جوړولو د ټکنالوژۍ مشر شو او ورته د هند د میزایل د سړي لقب ورکړل شو. د هغه لاسته راوړنو هند په یو قوي فضایي قوې باندې بدل کړ او خپل هیواد په دې برخو کې په ځان بسیا کړو. بیا په 2002 کال کې عبدالکلام د هند رئیس جمهور وټاکل شو، خو هغه د نورو سیاستمدارانو په شان نه و، بلکې هغه په تعلیم، د حکومت پیاوړتیا او په ساینسي اختراعاتو توجه کوله. هغه په هیواد کې دننه داخلي سفرونه شروع کړل، له زده کوونکو سره یې لیدل او هغوی ته لیکچرې ورکولې او ځوانان یې دې ته تشویقول چې لوی اهداف وټاکي او ځان ورته ورسوي، او د خپل حکومت له ختمېدو وروسته یې هم دې کار ته ادامه ورکړه. او بالاخره په 2015 کال کې هغه په یو پوهنتون کې شاګردانو ته د وینا پر مهال وغورځېدو او د زړه حمله پرې راله او دنیا د هغه کار په ترسره کولو سره پرېښوسته چې تر ټولو ډېر خوښېدو، چې هغه د ځوانانو تشویق او هڅونه وه. او د عبدالکلام ژوند موږ ته د لوی سوچ کولو جرأت راکوي. عبدالکلام یو وخت اخبار خرڅول، خو په لوی سوچ او کوشش سره یې وکولی شول چې بالاخره د هند رئیس جمهور شي. او د هغې له ژوند څخه موږ ته د تعلیم ارزښت هم رامعلومیږي. د هغه دا قوي عقیده وه چې تعلیم د پرمختګ لپاره کلي ده او خپل ژوند د خپلو زده کړو او د نورو تشویق ته وقف کړی و. او خپله په یو مشهوره وینا کې ویلي هم دي چې تعلیم تر ټولو قوي وسله ده چې د دې وسلې په واسطه موږ کولی شو نړۍ بدله کړو. د عبدالکلام ژوند دا ثابتوي چې کامیابي دې پورې اړه نه لري چې ته له کوم ځای څخه راغلی، بلکې کامیابي دې پورې اړه لري چې ته کوم طرف ته روان یې. د هغه ژوند موږ ته دا راښایي چې مهنت، استقامت او د یو هدف لرل هر څه ممکن کولی شي. نو تاسې هم له ځانه پوښتنه وکړئ چې داسې څه دي چې تاسې له خپل هدف ته له رسېدلو څخه منع کوي. پیدا یې کړئ، مبارزه ورسره وکړئ او خپل هدف ته ځانونه ورسوئ.